سپری چینل لیدونکو سلام وخت مو په خیر ستړي مشه په موکړه د نن ورځې پایل په څو تازه لاندو مهمو خبرونو افغانستان کې د نشئی موادو شپږ قاچاقونکي په جزا محکوم شول د عدلیې او قضایي مرکز محکمو د نشئی موادو شپږ قاچاقونکي په جزا محکوم کړل لا نشئی موادو سره د مبارزې عدلیې او قضایي مرکز محکمو د نشئی موادو 19 قضیې څېړلې چې په نتیجه کې د دې مرکز ابتدایي محکمې 9 تورن کسان له 2 کلو څخه نیولي بیا تر 14 کلو پورې او د دې مرکز استیناف محکمې 18 تورن کسان د باند په بیلابیلو مودو باندې مجازات کړل د دې مرکز وایند خالد موحد ازادي رډیو ته ویل مجازات شویو کسانو سره ټول 211 کیلوګرامه هیروین 38 کیلوګرامه تریاک 140 کیلوګرامه 420 کیلوګرامه ښیښه نیول شوې ده بل لور ته خوست کې 2 تنه د 43 کیلوګرامو 400 د قاچاق پر مهال ونیول شول په خوست ولایت کې 2 کسان د 43 کیلوګرامه 400 د قاچاق پر مهال ونیول شول 43 کیلوګرامه 400 پولیسو هغه مهال د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول چې په یو موټر کې پاټې ښودل شوي وو او په پام کې وای چې له ګاونډي ولایت څخه د خوست ښار ته قاچاق کړل شي د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي رډیو ته وویل چې نیول شوي کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته د عدلیې او قضایي مرکز سرنوالۍ ته معرفي شوي دي ننګرهار کې تر 100 کیلوګرامه ډیرو هیروینو د قاچاق مخه ونیول شوه د ننګرهار ولایت پولیسو تر 100 کیلوګرامه ډیرو هیروینو د قاچاق مخه ونیوله په لومړۍ پیښه کې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په رودات ولسوالۍ کې د نشئی موادو پر یوه زیرمه برید وکړ چې په نتیجه کې 8 کیلوګرامه هیروین ونیول شول د کورنیو چارو وزارت وایند میرویس تنګزي ازادي رډیو ته ویل چې یوه بله پیښه کې پولیسو په جلال آباد ښار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال 15 کیلوګرامه 400 ونیول چې په یوه رکشا کې پټې ښودل شوې وه د 400 د قاچاق په تور یو تن نیول شوی خو د هیروینو د ساتنې په تور څوک نه دی نیول شوي کابل ښار کې نشئی ګولۍ او ښیښه ونیول شوه په کابل ښار کې تر 2000 ډېرې نشئی ګولۍ او 1 کیلوګرامه ښیښه ونیول شوه له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د کابل ښار په 21مه ناحیه کې پر یوه کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې یې 2200 نشئی ګولۍ ونیول شوې د کابل د امنیې قمندانۍ وایند فردوس پرمرز ازادي رډیو ته وویل چې پولیسو د کابل ښار په 5مه ناحیه کې د نشئی موادو د یوې شبکې د نیولو لپاره عملیات وکړل چې په نتیجه کې 1 کیلوګرامه ښیښه ونیول شوه د دې دوو پیښو په تړاو 6 کسان هم نیول شوي دي د کرنې وزارت د پورورکونې شرایط اسانه کوي د افغانستان د کرنې وزارت د پورورکونې شرایط اسانه کوي د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت وایند اکبر رستمي پرون پنجشنبه ازادي رډیو ته وویل یاد وزارت په پام کې لري چې بزګرانو او کرنیزو متشبثینو لپاره د پورورکونې شرایط تر پخوا لا ډېر اسانه او ساده کړي نوموړي ویل چې د پور اخیستونکو د پور اخیستنې په چارو کې د اسانتیا رامنځته کولو لپاره د کرنې د پراختیا صندوق جوړ شوی دی یاد صندوق د خپل فعالیت له پایله تر دې دمه څه باندې 1300 میلیونه افغانۍ پورونه ورکړي دي وزارت څه موده مخکې هم 900 میلیونه افغانۍ منظوري کړي څو بزګرانو ته ورکړل شي وزارت وایي د بزګرانو ملاتړ او همکارۍ ته ژمن دی د کرنې د پراختیا صندوق د فعالیت له پیل تر دې دمه 15,000 بامیاني بزګرانو ته 1 میلیارډ او 6 میلیونه افغانۍ پورونه ورکړل شوي دي بامیان د کچالو له عمده تولیدونکو ولایتونو څخه دی چې بزګران په ټاکلي وخت پور پرې کوي چارواکي وایي د کرنې د پراختیا صندوق پورونه ډېر اغېزناک تمام شوي او په ځانګړې توګه د قرنطین په وخت کې د دې ولایت بزګران 200 میلیونه افغانۍ پورونه اخیستي دي څو وکولی شي خپل اقتصادي وضعیت ښه کړي طالبانو د لښکرګاه او هرات ښارونو نیولو ادعا کوي په کندهار ښار کې سخته جګړه شوې د افغانستان په لویدیځ هرات کې سیمهییزې سرچینې وایي چې د هرات ښار نږدې ټول د طالبانو لاسته لوېدلی دی په ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوي چې طالبان پکې وایي د هرات ولایت مقام ته دننه شوي دي طالبان همداراز د هیواد په ځینو نورو برخو په ځانګړې توګه کندهار ښار کې د پرمختګ خبره کوي
بل لوري ته په سویلي ولایت هلمند کې ځایي سرچینې وایي چې د مرکز لښکرګاه ځینې دولتي ودانۍ چارواکي وتلي او د شوراب پوځي اډې ته تللي دي. د سرچینې په وینا د لښکرګاه په هوا کې چورلکې ګرځي او ځینې ځایي چارواکي یې شوراب اډې ته لیږدولي دي. دا په داسې حال کې دی چې د سرچینې په وینا له یوې میاشتې وروسته نن په لښکرګاه کې د ډزو غږونه نه اورېدل شوي. رسمي سرچینو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې له تېرې نږدې یوې میاشتې راهیسې په لښکرګاه کې سخته جګړه روانه وه او ملکي خلکو ته هم درنه زیانونه واوښتل. په وروستیو تحولاتو کې طالبانو ادعا کړې چې د بادغیس مرکز کلی نوي هم ولکه کړی دی، خو تر اوسه دا خبر نه ده تایید شوی. په یو ویډیو کې د طالبانو غړي وایي د هرات امنیه قماندانۍ یې نیولې او په دې قماندانۍ کې د پولیسو لسګونه ولاړو ګډو ته په اشاره وایي امنیتي ځواکونو ورته پرېښي. د هرات سیمه ییزو خبریالانو د نوم له یادولو پرته تایید کړي چې طالبانو د هرات ښار ډېری سیمې ولکه کړي. سیمه ییزې سرچینې تایید کړي چې د هرات دولتي چارواکو ښار پرېښی او د ظفر قلعه اردو ته تللی دی. دغه سرچینه زیاتوي چې دغه ولایت جهادي مشر چې په هرات کې د طالبانو ضد مقاومت مشري کوله هم له دولتي چارواکو سره یې د قلعه اردو ته تللی دی. هرات د افغانستان یو له مهمو ښارونو دی چې د طالبانو لاسته ورسي. امریکایي چارواکو له ولسمشر غني سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن او دفاع وزیر لویدستین له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د نیټ پرایس ویلي د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو له ولسمشر غني سره په دې ټلیفوني اړیکه کې ټینګار کړی چې واشنګټن به د طالبانو د تاوتریخوالي په وړاندې د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې له افغانستان سره ودرېږي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ټینګار کړی چې واشنګټن ژمن دی چې د افغانستان له حکومت سره خپل پیاوړی ډیپلوماټیک او امنیتي روابط وساتي. دغه دوه امریکایي چارواکو له ولسمشر غني سره په ټلیفوني اړیکه کې ټینګار کړی چې امریکا تر اوسه هم د سیاسي لارې څخه د افغان ستونزې د هواري ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه وزیر رد کړی چې ګواکې امریکا له ولسمشر غني څخه غوښتي دي چې له خپله دندې لاس په سر شي. او وروستی لنډ خبر ده چې امریکا او برټانیا افغانستان ته 3600 سرتیري رالیږي. امریکایي او برټانوي چارواکو اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو پاتې اتباعو د ایستلو لپاره به په موقت ډول د هیواد ته پوځیان استوي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کیربي ویل په راتلونکو ساعتونو کې به 3000 امریکایي پوځیان د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورسیږي. د نوموړي په وینا د دې پوځیانو دنده دا ده چې له افغانستان نه د امریکا غیر پوځي کارکوونکو او د سفارت د حملې په ایستلو کې مرسته وکړي. په ورته مهال د برټانیا حکومت هم اعلان کړی چې نږدې 600 برټانوي پوځیان د دې لپاره افغانستان ته رالیږي چې دلته د میشتو برټانویانو ایستلو کې مرسته وکړي. دغه برټانوي ځواکونه په افغانستان کې د میشتو برټانویانو د دوی د افغان کارکوونکو او ژباړونو خوندي ایستلو کې برخه اخلي. لیدونکو دا تر دې مهاله لاندو مهم خبرونه چې تاسو واورېدل. پاتې ورځ مو نیکمرغه. ښې چارې.